هغه کسان چې لوڅ فلمونه ګوري، یعنې د لوڅو فلمونو په کتلو سره ستاسو مغز کوچنی کیږي او د تنزیل عالمې پکې ښکاره کیږي. هغه کسان چې لوڅ فلمونه ګوري نو په دوی وجود کې ډېر سخت بېساري بدلونونه رامنځته کیږي، یعنې د دماغ کوچنی کیږي او د تنزیل عالمې پکې ښکاره کیږي. څېړنې ښایي که چیرې یو څوک لوڅ فلمونه د زیات وخت لپاره ګوري، په دماغو کې یو مرکز دی چې سټیټیوم وایي. سټیټیوم هغه مرکز دی چې مثبتې انګیزې کنټرولوي او اجرا کوي یې. نو د لوڅو فلمونو په کتلو سره دغه مرکز یا دغه برخه کوچنی کیږي چې د دې په کوچنی کېدو سره ستاسو مثبت انګیزې کنټرول او اجرا مو کمیږي، حتی کیدای شي له منځه لاړ شي. نو د لوڅو فلمونو په کتلو سره ستاسو فکري تمرکز په یو شي په اړه فکر کول مو له ستونزو سره مخامخ کوي. همداشان څېړنې هم دا ښیي چې د مغز څنګ برخه چې فری فرانټل کارټیکس ده چې د سټاټیم سره اړیکه لري او د انسان تصمیم نیونه او کړه کنټرولوي هم د لوڅو فلمونو په لیدو کوچنی کیږي. همداشان څېړنه هم دا ښیي چې په لیدو سره د لوڅ فلمونو په لیدو سره زیات شمېر خلک د ژوند ملګري سره په جنسي اړیکو کې د کم او یا نه تمایل سره مخامخ کیږي او زیات وخت د جنسي ځواک د کمزورۍ په ناروغۍ اخته کیږي. یعنی یو دا چې ستاسو ذهني کمزورتیا رامنځته کیږي، جنسي کمزورتیا هم په وجود کې رامنځته کیږي، فکري تمرکز مو خرابیږي. نو هیله کوم چې د لوڅو فلمونو د لیدلو څخه ډډه وکړئ. یو خوا د اسلام له نظره ګناه ده، بل خوا ستاسو په وجود کې بېساري بدلونونه، تاوانونه او نقصانونه رامنځته کوي. نو په همدې وجه دا ویډیو تاسو هم در سره شیر کړئ. کیدای شي ستاسو د ویډیو په شیر کولو سره یو څوک په دې عمل وکړي او د ناوړه عمل څخه ځان وساتي او تاسو به هم په ثواب کې شریک شئ. نو دا ویډیو مې د تاسو لپاره جوړه کړه. که خوښ شوي لایک یې کړئ، که کومه پوښتنه لرئ کمنټ یې کړئ. په اخر کې زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.